بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست د نصرت الانسان خیریه بنسټ په مالی ملاتړ د یوې شفافې پروسې له لارې له پاکستان څخه راستانه شوو 4,500 کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د بلخ مرستیال والي او د کډوالو چارو رئیس وایي په کمپ کې ټولې کاري کمیټې له لومړۍ ورځې فعاله دي او وخت پر وخت راستانه شوو افغان کډوالو ته خدمات وړاندې کوي. ټول ادارې چې څه سکتوري ادارې دي دلته یو کمیټه ورته جوړه شوې ده، همدا رقم چې ریاستونه دي او چې دلته په دا کمپ کې موقتي کمپ کې ټول ادارې د امارت اسلامي د دوی په خدمت کې دي او دوی دپاره په خدمت باندې بوخت دي. اوس چقدر مهاجری که در پاکستان در افغانستان آمده خصوصا در ولایت بلخ این امروز شما میبینید که الحمدلله تنظیم و ترتیبش همهش برابر و تکمیل است. این کمکی که در اینجا که میآید هر انسانی که خیرخواه کمک میکنه دامه انسان مستحقین رسیده میشه. همدارنګه د نصرت الانسان خیریه بنسټ مسؤل وایي د بلخ ځایي چارواکو سره په همغږۍ د انساني خواخوږۍ له مخې دغه مستحقو کډوالو سره د یو اندازه خوراکي توکو مرسته وکړه. 50 کیلو آرد است، 5 لیتر روغن است و 1 سیر پیاز می باشد که امروز کسانی که از پاکستان عودت کرده مقیم ولایت بلخ اینا را سهمیه بندی ساختیم. همراه ریاست امور مهاجرین لیست هایشان هست، نظر به لیست توضیحات داریم. بخیر. له بلې خوا یو شمېر هغه کډوالي کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړي خوښي ښایي، خو دوی په راتلونکو کې هم د لا زیاتو نورو مرستو غوښتنه وکړه. دغه خوشحال نو په ډېر خو هم نه خوشحاله کېږو، څه چې قسمت و هغه مسلمانان را رسېدلي دي، خپل په دغه باندې خوشحاله دي. ډېره مننه کوو چې زموږ سره کومکونه وکړه. به آینده څخه هم دا کومکونه غواړو. د امارت اسلامي باندې موږ دا غږ دی چې د مهاجرینو وروڼو سره د ټولو مسلمانانو سره کومک وکړي. د بلخ ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست د شمیرو پر بنسټ تر اوسه پورې له پاکستان څخه بلخ ته 2,500 کورنۍ راکړه شوي او دغه لړۍ لا هم روانه ده.